السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب څخه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړو. نو ما یو بله طریقه هم جوړه کړې وه چې هغه هم د ویډیو په ډسکرپشن کې ده. که چیرته تاسو ډسکرپشن نه پیژنئ نو د هغه کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په لیکنه کلیک وکړئ او لاندې کوم لینک چې تاسو ته ښکاري کوم لیکنې نو دغلته ما لینک اچولی او دغه لینک څخه هغه ویډیو هم تاسو کولی شئ چې وګورئ. نو دا دوهمه طریقه ده. راځم دغه طریقه هم تاسو ته ښیم. ملګرو تاسو ته په سکرین کې چې کوم اپلیکیشن ښکاري دې ته ویډمیټ ویل کېږي. اول به دا را ډاونلوډ کوو او بیا راځم نورې طریقې هم تاسو ته ښیم. ملګرو د یادونه وړ ده چې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ. زه د ویډیو په طرف نو تاسو به خپل براوزر خلاص کړئ. تاسو چې په موبایل کې هر براوزر کاروئ نو هغه براوزر به تاسو خلاص کړئ. ملګرو ویډیو به نه مخکې کوئ ځکه بیا تاسو نه پوهیږئ. تاسو به دلته سرچ کړئ ویډمیټ به تاسو سرچ کړئ. کله چې ویډمیټ سرچ کړئ تاسو به لومړی سر کې تاسو ته یو صفحه راځي چې دا د ویډمیټ خپله صفحه ده. تاسو کتلی شئ دغلته لیکلی چې www.vidmetup.com بالکل افیشیلي صفحه ده. په دې به تاسو کلیک وکړئ، دغه لینک به تاسو ته خلاص شي. کله چې دغه لینک تاسو ته خلاص شو دلته تاسو کتلی شئ چې دا د ویډمیټ هغه ویب سایټ دی. دلته لیکلی چې فری ډاونلوډ، دلته تاسو کتلی شئ چې دلته لیکلی چې فری ډاونلوډ نه و، اوس یې ډاونلوډ کې بالکل فری. په دې ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. خو ما ډاونلوډ کړی نه غواړم چې به را ډاونلوډ شي نو یو ځل ته ما ډاونلوډ کړی. اوس به تاسو څه وکړئ ګران ملګرو، تاسو به اوس راشئ یوټیوب ته. کله چې یوټیوب ته راغلی دلته چې هر ویډیو غواړئ تاسو را ډاونلوډ کړئ. مثلا هر ویډیو وي نو تاسو یې کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. دلته زه یو ویډیو ګورم چې یو ویډیو وي، مثلا زه کومه څه ویډیو را ډاونلوډ کوم. مثلا دغه یو ویډیو زه را ډاونلوډ کوم، تاسو ته یې ښیم دغه یو ویډیو زه را ډاونلوډ کوم. تاسو به څه وکړئ، تاسو به نور هیڅ نه کوئ، فقط تاسو به راشئ په دغه درې کرښو باندې به کلیک وکړئ، په دې درې نقطو باندې چې په دې هم کله کلیک وکړو نو تاسو ته دغلته د شیر اپشن راځي. تاسو په دې شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې په شیر کلیک وکړو تاسو په دې خواته راشئ، خپل ویډمیټ به پیدا کړئ ګران ملګرو. مور باندې به دلته بیا کلیک وکړئ او دلته به تاسو وګورئ، بیا مور باندې کلیک وکړئ او ویډمیټ پیدا کړئ. کله چې تاسو دلته ویډمیټ ګران ملګرو پیدا کړئ په دې ویډمیټ به تاسو کلیک وکړئ او دلته یو ډاونلوډ راځي، بل ویډمیټ راځي. فقط تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. بس لږ صبر ورته وکړئ، تاسو ته دغه د ډاونلوډ ځای راځي. دا چې ستاسو نټ څومره تیز وي ګران ملګرو هماغومره تیز کار کوي. کله چې دغسې یو صفحه تاسو ته راغی ګران ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته د ویډیو سایزونه که تاسو په میوزیک کې ډاونلوډوئ، د میوزیک په کوم سایز کې را ډاونلوډ کوئ دلته تاسو هغه سایزونه هم ښیي. که ویډیو کې ډاونلوډ کوئ نو د ویډیو سایزونه تر دې حده پورې دي. نو زه مثلا که ایچ ډي کې را ډاونلوډوئ نو دلته 11.4 MB دی او که مثلا MP4 کې ډاونلوډ کوئ نو دلته دا 9.13 MB دی. زه ایچ ډي کې ډاونلوډ کوم، په ایچ ډي باندې به تاسو کلیک وکړئ او د یادولو وړ د ګرانو ملګرو کله چې دلته تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته اعلانات راځي او ایډ راځي. مثلا هغه ایډ که تاسو زه اوس تاسو ته ښیم ګرانو ملګرو، زه په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړم دغه اعلانات راځي. که چیرته تاسو دا د دې کراس څخه هم لرې کوئ دا هم تاسو سره دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کېږي لکه دغه واتساپ اپلیکیشن دی او دغسې نور. او که تاسو یې د دغه څخه لاندې څخه ډن هم کوئ دا بیا هم دا را ډاونلوډ کېږي. نو څنګه به وکړو، دا زیاتر ملګري په دې نه پوهېږي او ټول ورسره دغه اپلیکیشن یې ډاونلوډ شوي. او که تاسو دلته ډېر وخت پاتې شئ بیا هم تاسو ته دغه کېږي، مثلا دغه واتساپ یا دا شان ډاونلوډ کېږي. تاسو به څه وکړئ، تاسو به نه دا کراس علامه کلیک کوئ او نه به دا ډن کلیک کوئ، تاسو به بیخي دې ځای څخه ووځئ او بیرته به خپل یوټیوب ته لاړ شئ. خپل یوټیوب ته به لاړ شئ او نور څه که ډاونلوډ کوئ نو نور څه ډاونلوډ کوئ. او اوس تاسو سره یې څومره ډاونلوډ کېږي نه، مثلا اضافه اپلیکیشن یې نه ډاونلوډ کېږي نو تاسو به بیرته ویډمیټ ته راشئ. دا به تاسو ویډمیټ یو پیره لرې کړئ داسې او بیا به ویډمیټ ته راشئ. کله چې ویډمیټ ته راغلی نو دلته تاسو ته دغه ډاونلوډ ځای ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو سره به هغه کوم ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ هغه دلته تاسو سره ډاونلوډ کېږي او نور شیان هېڅ څه نه ډاونلوډ کېږي. خو که چیرته تاسو د کراس علامې باندې کلیک وکړو او یا ډن کړو نو بیا تاسو سره نور اپلیکیشن ډاونلوډ کېږي.
اوس راځم د ویډمیټ په اړه یو څه نور هم تاسو ته وایم چې تر څو تاسو ښه پوه شئ. نو ویډمیټ کې هغه ویډیو موږ سره ډاونلوډ شو، دا د ویډمیټ اصلي صفحه ده. د ویډمیټ کې تاسو کولی شئ چې نور اپلیکیشنونه لکه پلی سټوري اپلیکیشنونه هم د دې څخه سرچ کړئ او را ډاونلوډ کړئ، لکه فیسبوک، واتساپ، هر څه. مثلا زه فیسبوک سرچ کوم، مثلا فیسبوک باندې کلیک وکړم او دغلته موږ ته اپس ښکاري ګران ملګرو. دا به زه داسې کوم. نو تاسو ته زه دغلته ښیم چې دلته کتلی شئ چې اپس، په دې اپس کلیک وکړئ، دلته تاسو ته اپس راځي او خپل فیسبوک، واتساپ کار څه وغواړئ تاسو دې څخه کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. دلته اپس دی، ویډیوګانې دی، ګوګل دی، دغه کتلی شئ تاسو. فیسبوک دی، لایټ فیسبوک دی، دې څخه کولی شئ تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو دا خپله هم یوټیوب دی ګرانو ملګرو، تاسو کتلی شئ دلته د یوټیوب ویډیوګانې دا ریکمنډ کوي دلته. نو تاسو کولی شئ دې څخه هم هر ویډیو چې تاسو غواړئ نو دغلته تاسو کتلی شئ د ډاونلوډ علامه ده، په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته همغه صفحه بیا راځي. که تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې کوئ. دا هم خپله هم یوټیوب دی. که تاسو دا بیا هم خوښ نه وي، بیا هم غواړئ یوټیوب ته لاړ شئ نو دې څخه یوټیوب ته هم تللی شئ. نو کولی شئ چې دې څخه یوټیوب ته لاړ شئ او ویډیوګانې هم را ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک هم خلاص کړئ، فیسبوک نه هم ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، خپل واتساپ خلاص کړئ، هغې نه هم همدغسې خپل ټیک ټاک او نور شیان هم. او که تاسو غواړئ چې ستاسو یوټیوب دلته خلاص شي، خپل یوټیوب نه دلته ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به داسې کار وکړئ چې دغلته می اپشن دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. هغه کوم جیمیل چې ستاسو په یوټیوب کې خلاص دی هغه به دلته ساین ان کوئ. خپل هغه جیمیل چې ستاسو یوټیوب کې خلاص دی هغه جیمیل به دلته ساین ان کوئ. نو ستاسو ټول د یوټیوب ویډیوګانې به دغلته راځي او تاسو کولی شئ چې دې څخه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ د ویډمیټ نه. نو دا د ډاونلوډ کولو طریقه و ګران ملګرو چې ما سمیع الله صافی تاسو ته وښودو. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ما ته اجازه راکئ او وبخئ ګران ملګرو که تاسو کوم مشکل لرئ نو موږ ته په کمنټ کې ووایاست. تر بلې ویډیو د خدای په امان، په رب مو سپارم.